واده کول یعنې ښځه کول دا ګټې هم لري. واده که تاوانونه لري دا ځینې لاندې ګټې هم لري. د ونه کوو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. خلک وایي واده د دې لپاره ښه دی چې ځوانان لارې ته سیخوي، د راتلونکي په اړه فکر ورکوي او بیا ځوانان غواړي پرمختګ وکړي، خو یو شمېر نور بیا د دې ټولو لارو په مخ کې لوی خنډ واده کول ګڼي. د جاپان د یوکاما پوهنتون څېړونکي په یوه تازه څېړنه کې وایي نسبت هغه کسانو ته چې مجردان دي د متأهلو د چاهدو چانس ډېر کم دی. دا څېړنه ښایي چې په واده شویو خلکو کې د میتابولیک سنډروم خطر کمیږي او دا هغه څه دي چې د چاغېدو یا د وینې فشار او شکر مخه نیسي. دا څېړنه ښایي چې د خاوند او مېرمنې جوړه د ګډ ژوند او د ستونزو په حل کولو کې ښه پرېوځي. همدا لامل دی چې ذهني فشار مخه هم نیسي. په دې څېړنه کې 180 جوړې تر څېړنې لاندې نیول شوي چې د شکر ناروغي یې درلوده، مګر د وخت په تېرېدو سره یې ناروغۍ کمه شوې. خو هغه 90 تنه مجردان چې شکر یې درلوده او یوازې ژوند یې کوه لا یې ناروغۍ زیاته شوې وه. نو د واده کول اسلام له نظره که چېرې ستاسو شهواني قوت زیاتېږي باید واده وکړئ. که د واده توان نه لرئ باید بیا روژه ونیسئ ترڅو در ګناه ونه شي. په واده کولو سره انسان ذهني فشار آرام وي. دلته واده کول د انسان روحي فشار، ذهني فشار کموي. که چېرې مجردان یاستئ راځئ ودونه وکړئ. که ودونه نه لرئ یعنې در څخه ګناه کېږي، لواطت او زنا کېږي، نو بیا روژه ونیسئ. نو په دې ویډیو کې مې د معلومات تاسو سره شیر کړل. په دې چې خوښ مو شي ویډیو کتلو څخه مننه.